ولس ته د غوره روغتیايي خدمتونو ترسره کولو په موخه د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ تکانه سیمه کې د یاد ولایت سرحدونو قومونو او قبایلو چارو امریت د یوې همکارۍ موسسې په مالي ملاتړ څه د پاسه 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو روغتیايي مرکز چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. امارات هر چیزی و هر امکاناتی که داره انشالله در خدمت شما هستم و ما در فکر شما هستیم کاری کوچک باشه کلان باشه ما همراه شما هستیم و حاضر میشیم و حاضر هستیم. سرحدونه قومونه قبایل چهار امریت له لوري د همکارۍ نړیوالې موسسې په مالي همکارۍ د جلریز ولسوالۍ تکانه سیمه کې یو باب صحي کلینیک چې 4 میاشتې مخکې د صحي کلینیک ودانۍ رغنیزې چارې پیل شوې وې. نن الحمدلله ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یادې سیمې اوسیدونکي د دغه روغتیايي مرکز په جوړېدو خوښ دي. وایي په دې سره به یې ګڼې ستونزې هوارې شي او له مسئولینو غوښتنه کوي چې ورته لا پرمختګ ورکړي. همین مشکل ما به حدی بود که ما مردم اقتصاد بیخی نداشت، توانی نداشت. ما نمیتونستیم که یک مریض خود در جلیز ببریم یا در میدان چهار ببریم یا در کابل. اکثرا مریض های ما در تلفات واقع میشد. بسیار مشکلات های زیاد بود. دیگه الحمدلله بسیار جای شکرانگی است از خدمتی که امارات اسلامی کرده، مؤسسات کرده. ما بسیار خوش هستیم. کلینیک ثابت مرکزی تکانه مدت کم میشه که اینجا اعمار شده و به خاطر اعمار از این کلینیک نخواست از امارت اسلامی افغانستان خصوصا والی صاحب ولایت میدان وردګ و ولسوال صاحب جلیز سپاسگزاری میکنیم. مسئولین ډاډ ورکوي چې ولسونو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه به د دغه ولایت په ورته ساحو کې نور روغتیايي مرکزونه هم ورغوي.